د افغانستان الف لوبډله نن سهار بنگلاديش ته ولاړه. سلام او مینه ګرانه دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د افغانستان ملي الف لوبډله نن سهار د 2 ورځنیو او 15 ورځنیو یعنی لیست آی سیالیو په مخه بنگلاديش هیواد ته ولاړ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د الف لوبډلې د جوړښت لپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کړل چې تر یوې اوږدې پروسې وروسته یې د بنگلاديش لوبډلې پر وړاندې د سیالیو په مخه لوبغاړي غوره شول. په لومړي ځل په ننګرهار کې د الف لوبډلې ازمایښتي کیمپ لپاره له ټولو غوره شوو لوبغاړو د یو ټیسټ هم واخیستل شو چې بیا بریالي لوبغاړي پکې ازمایښتي لوبو ته واخیستل شول. د ننګرهار په غازي امان الله خان میدان کې له ایمرجنګ لوبغاړو سره تر لوبو وروسته 14 کسیزه الف لوبډله وټاکل شو چې بیا یې په کابل کې له 19 کلنو ځوانانو سره 3 ورځنۍ لوبې ترسره کړې. په دې لوبو کې 2 لوبې 19 کلنو ځوانانو او یوه لوبه هم الف لوبډلې وګټله. د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په وینا په یو ټیسټ کې د الف لوبډلې د ځینو مهمو لوبغاړو د نه بریالي کېدو له امله یو شمېر ایمرجنګ لوبغاړي د الف لوبډلې ته غوره شول. د بنگلاديش پر وړاندې د الف لوبډلې لوبې د جولای میاشتې په 15 منټه پیلېږي چې د 2 ورځنیو لوبو لپاره د افغانستان الف لوبغاړو په جوړښت کې عثمان غني، ابراهیم زدران، بهیر شاه محبوب، ناصر جمال، افسر زازی، شرف الدین اشرف، قیس احمد، یمین احمدزی، درویش رسولی، نوین الحق، ضیاء الرحمن اکبر، رحمان الله گربز، وقار الله اسحاق زی، فضل نیازی، سعید احمد شیرزاد او شاهد الله کمال شامل. دغه راز ضیاء الرحمن شریفي به د سید شیرزاد په نشتوالي کې لوبډلې ته واخیستل شي. همدارنګه د یو ورځنیو لوبو لپاره بیا عثمان غني، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، درویش رسولی، شاهد کمال، فضل نیازی، شرف الدین اشرف، قیس احمد، نوین الحق، سید شیرزاد، فرید ملک، ضیاء الرحمن اکبر، منیر احمد، کریم جنت، میرویس اشرف او ناصر جمال په لوبډله کې اخیستل شوي دي. باید وویل شي چې دغه سیالیو لړۍ به د روانې جولای په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 29 منټې پورې دوام ومومي. مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو دلې الله پامان.